ښاغلی اشرف غني وایي د افغانستان د خراب وضعیت د سمولو یوازینۍ لاره ملي اجماع ده. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني غږیز پیغام را لیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په خواني ولسمشر اشرف غني په خپله غږیز وینا کې وویل چې په زور د واک نیول اسانه وي خو ساتل خورا ګرانوي. په خواني انځور پخوانی ولسمشر اشرف غني په خپل غږیز وینا کې وویل چې په زور د واک نیول اسانه وي خو هغه ساتل او تحکیم بیا سخت کار دی. غني د ملي لومړۍ پر ماښام د غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک کې خپاره کړی د کابل، کندوز او مزار شریف د وروستي خونړي بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې ترهګرو زور اخیستی دی. نوموړي متل یاد کړی چې څوک بل ته څا کندي اکثر خپله ورولېږي، او بیا یې وویل چې په همدې توګه د چاودنې او ځانمرګي بریدونه په ښوونځي کې روزل شوي خلک خپل استادانو کارونه کوي. په خواني ولسمشر اشرف غني وویل له دې ډول صورتحاله د وتلو یوازینۍ لاره چاودنې او بریدونه نه دي، بلکې ژور سیاسي فکر او د ولس پر ژوند اجماع ده. د طالبانو حکومت په روژه کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تر حملو وروسته دعوه کړې چې پر امنیتي چارو برلاسي دي او په حملو کې په ککړ کسان ژر ونیسي. پر ځول شوی ولسمشر په خپلو خبرو کې اوسنی واکمنان د واک په انحصار تورن کړل او ویل چې په دې توګه پر مخ نشي تللی. واک نیول اسان دي خو د هغه تحکیم سخت دی او ساتنه یې سخته ده. ضرور ده چې ټول افغانان له یو بل سره پر ملي اجماع وغږي او له دې لارې یو نقشې ته راشي چې د یو هوسا، اباد، آزاد او بې طرفه افغانستان موخې ته ورسیږو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.